بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د نن ورځې د درس موضوع ده د نوې ځوانۍ دوره. راځو د دې دورې تعریف ته. نوې ځواني د ماشومتوب له تړاو څخه د ځوانۍ او لویوالي، خپلواکۍ او مسؤلیت منلو ته د لیږد یوه دوره ده. په دې پړاو کې نوی ځوان معمولا له دوه بنسټیزو مسلو سره لاس او ګریوان وي. اول له میندو، پلرونو، لویانو او ټولنې سره د اړیکو بیا جوړونه او بیا لیدنه. دوم د یو خپلواک وګړي په توګه د خپل ځان بیا جوړونه او بیا لیدنه. د بلوغ په هکله د خلکو اصلي قضاوت په بدني او جنسي برخو کې بدلون رامنځته کېدل دي. دا قضاوت تر یو بریده رښتینی دی، ځکه د نویو بیوکیمیاوي بدلونونو بهیر چې د ژوند د دویمې لسیزې په پیل کېدو سره رامنځته کېږي، د بدن په شکل او کړنو کې د تغییر باعث کېږي. یو دانشمند ده په نامه د میلر نیوټون چې د نوې ځوانۍ ته یو جامع تعریف کړی ده. نوې ځوانۍ یا نوې ځواني له ماشومتوب څخه لویوالي ته د وده ایزو جریانونو د لیږد دوره ده. دغه جریانونه ډول ډول اړخونه لري. اول د عصبي جوړښت وده او نمو چې بدلون یې د وګړي په معرفتي، عاطفي وده او کړنو کې تر سترګو کېږي. دوم فزیکي وده چې بدني اندازه او بدني بدلونونه پکې شاملیږي. دریم د جنسي نظام وده یا د مثل تولید یا تولید مثل. څلورم د احساس وده د یو لوی او خپلواک انسان په توګه. پنځم په ټولنیزو ډلو کې د لویوالي موقعیت لاسته راوړل. شپږم له ټولنې سره د تعامل په وخت کې د خپلو کړنو کنټرولول وده. او همدارنګه نوې ځواني په میندو، پلرونو او لویانو پورې د ماشومتوب له تړاو څخه خلاصون په مختلفو برخو کې خپلواکي او په ځان بسیاوالي ته رسیدل دي. راځو د دې دورې پړاوونو ته. د نوې ځوانۍ پړاوونه. د نوې ځوانۍ دوره د دریم ماشومتوب څخه وروسته او د چټکو بلوغي تغییراتو په رامنځته کېدو سره له 10-12 کالونو په شاوخوا کې پیل کېږي او تر 20 کلنۍ پورې په پام کې نیول شوی. بدني تغییرات کرار له بلوغ څخه د مخکې دورې تعادل له منځه وړي او د هغه په احساساتو او له خلکو او میندو، پلرونو سره په اړیکو کې نوي مسایل رامنځته کوي. چې دا دوره درې بنسټیز پړاوونه لري. چې اول ده له مخکني وضعیت څخه د واټن نیول. دویم پړاو د خپلواکۍ یا خپلواکي لاسته راوړلو لپاره بیلتون، معمولا د پلار مور څخه. همدارنګه دریم پړاو ټولنیزو
مناسبات ته د لویانو په څیر ورداخېدل دي چې دغه درې مهم بنسټیز مراحل دي یا پړاوونه دي د دورې. راځو لومړي پړاو ته واټن نیول چې له 12 تر 14 کلنۍ پورې دوام کوي. د نوي ځوانۍ په لومړیو کې چټکه بدني وده او د بلوغ لومړنۍ نښې راښکاره کېدل د دې باعث کېږي چې تر څو نوی ځوان له لویانو په ځانګړي ډول له مور او پلار څخه واټن ونیسي. د دغه واټن په ډېرېدو سره ماشوم کولی شي له خپلو همزولو او نږدې ملګرو سره خپل رازونه ګډ کړي او له هغوی او لویانو سره د نوې ځوانۍ دورې ځانګړې اړیکې رامنځته کړي. دویم پړاو بیلتون له 15 تر 18 کلنۍ پورې دوام کوي. دغه پړاو چې د نوې ځوانۍ دورې اصلي هسته ګڼل کېږي له ډېرو ستونزو څخه ډک وي. په دې پړاو کې بدني او جنسي وده ډېره چټکه وي چې نوی ځوان پکې له ځان څخه د ادراک لوري کچې ته رسیږي. د نوي ځوان مغزي وده او معرفتي ځواک په نوي ځوان کې د عاطفي ژوند د دروني کېدو او د همزولو له ډلې سره تړاو باعث کېږي. هغه نوي ځوانان چې پاشل شویو کورنیو کې ژوند کوي او د سالم هویت او شخصیت د جوړښت لپاره مناسب شرایط او سالم ټولنیز کلتوري پړاو کې په شخصي او اخلاقي ودې برسېره د نوي ځوانانو په روزنه کې یوه بله بنسټیزه اړتیا یعنې د زده کړو دوام او شغل ټاکل کېږي. یعنې هغه نوي ځوانان چې دوی کورنۍ داسې پاشل شوې کورنۍ وي، مشکلات پکې وي، نو دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره خپل هویت وټاکي یا خپل هویت لاسته راوړي او همدارنګه د یو ناسالم شخصیت خاوندان کېږي. او که چیرې د برعکس وي نو د پانده کې په اسانۍ سره کولی شي چې خپل هویت لاسته راوړي بدون د کوم مشکل څخه او د یو سالم شخصیت خاوندان شي. دریم پړاو ټولنیزو مناسبات ته له سره داخلېدل چې له 18 کلنۍ څخه تر 20 کلنۍ پورې دوام کوي. په وړاندې پړاوونو کې د نوي ځوان وده په نسبتا عادي توګه پرمختللې وي. په دې وروستۍ پړاو کې په کورنیو، ښوونیزو، وظیفوي، ټولنیزو او کلتوري چارو کې کرار د یو خپلواک او پر ځان بسیا وګړي په توګه خپل رول لوبوي. هغه نوي ځوانان چې د نوي ځوانۍ په لسو کالونو کې د طبیعي ودې څخه برخمن وو، د نوي ځوانۍ پای او ځوانۍ عمر ته د داخلېدو ورته له خوښۍ او شوق څخه ډک ښکاري. مګر هغه نوي ځوانان چې ټولنیزو چارو ته تازه ورداخېدل یې د منسجم هویت د نشتون، کم ځواک او یا هم په ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري ژوند کې د ناکامۍ له امله له ماتې سره مخامخ وي، د ځوانۍ په پړاو کې له رواني سرګردانۍ او ګډوډۍ سره مخ کېږي. یعنې که چیرې هغه دوه نور مخکې پړاوونه په سالمه توګه طی کړي وي، نو دغه پړاو همدارنګه په دې پړاو کې نورې مرحلې چې راځي د ځوانۍ مرحله ده، نو دا به په اسانۍ سره دې څخه ځي نوې هغه ته ځوانۍ ته. او که چیرې مشکلات سره مخامخ وي او دغه دوه نورې هغه چې دي پړاوونه چې دي د مشکلات څخه ډک وي، نو دی نشي کولی چې د ځوانۍ په دوره کې
سالم شخصیت ولري، شغل وټاکي ځان ته، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دا و زموږ د نن ورځې درس. د توجه څخه مو نړۍ مننه.